بغل څه شی دی؟ سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسیږئ. نننۍ موضوع مو د سینه او بغل په اړه ده. سینه او بغل یو داسې مرض دی چې په دې کې د سږو هوایي کڅوړې ته میکروبونه داخلیږي او یا سږي التهابي کیږي. د سږو داخلي هوایي کڅوړې شاید د میکروب لرونکي مایعاتو په واسطه ډکه شي چې د تبې، لرزې او تنفسي مشکلاتو سبب ګرځي، چې ځینې باکتریايي ویروسونه او فنګسونه د سینه بغل باعث کیږي. سینه او بغل شاید د یو ډېر خفیف حالت څخه او مرګ تهدیدونکي حالت ته تغییر ورکړي. سینه او بغل په نوي زیږیدلو ماشومانو، کم عمره کوچنیانو، د 15 کلنۍ څخه زیات عمر لرونکو اشخاصو او یا هغه اشخاصو چې د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي ډېر جدي او وخیم دی. د سینه او بغل علایم. د سینه او بغل علایم د خفیف حالت څخه تر شدید حالت پورې متفاوت دی، چې د سینه او بغل په شدت او خفیفوالی د مریض عمر او صحي حالت پورې اړه لري. ځینې عوامل یې په لاندې ډول دي: 1. د تنفس په وخت کې د سینې درد. 2. ګنګسوالی او په شعوري حالت کې تغییر د 15 کلنۍ څخه زیات عمر لرونکو خلکو ته. 3. بلغم لرونکی ټوخی. 4. ستړیا. 5. تبه، خوله او لرزه. 6. زړه بدوالی او اسهال. 7. نفس تنګي. په نوي زیږیدلو او د شیدو خوړونکي ماشومانو کې شاید د سینه او بغل هیڅ علایم شتون ونه لري او یا ممکن ماشوم تبه او ټوخی ولري. مریض ناقرار، ستړی او ضعیف معلومیږي او په تنفس او غذا خوړلو کې ستونزه لري. څه وخت باید ډاکټر ته مراجعه وکړو؟ په هغه صورت کې چې په تنفس کې مشکلات وجود ولري، د سینې درد، 9 سانتي ګریډ او یا له دې څخه زیاته دوامداره تبه او دوامداره ټوخی موجود وي. په دې پورته حالتونو کې باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړو، خصوصا هغه کسان چې په لاندې خطر لرونکو ګروپونو کې شامل وي. باید ډاکټر ته عاجله مراجعه وکړي. 1. هغه کسان چې د 15 کلنۍ څخه زیات عمر لري. 2. د 2 کلنۍ څخه کم عمر ماشومان. 3. هغه کسان چې کمزوري معافیت ولري او په نورو ناروغیو هم ککړ وي. 4. هغه کسان چې د زړه او یا د سږو دوامداره مشکلات ولري. د دوی لپاره سینه او بغل یو تهدیدونکی مرض بدلیږي او حتی داسې کسان ژوند د خطر سره مخامخ کیږي.